بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن ورځ زموږ د درس موضوع د انټرنل لوډینګ په برخه کې د عملی مثالونو حل کول دي. د هبلر په کتاب کې لومړی فصل او لومړی مثال دی. البته د انټرنل لوډینګ په برخه کې لومړی مثال را به شو. دا مثال باید کاپي کړم دې ځای نه. په دې مثال کې موږ ته ویلی دی چې که چیرې دا یو کانټیلیور بیم واوسیږي، دا بیم موږ تاسو سره کانټیلیور بیم دی، نو تاسو د سی په نقطه کې انټرنل لوډینګ یا انټرنل فورس چې هغه ام سی او وی سی دی. ام سی او وی سی دی، دا باید تاسو محاسبه کړئ. وی سی چې دی موږ سره شیر فورس دی، ام سی چې دی موږ سره نارمل فورس، او دا هم موږ تاسو سره بینډینګ مومنټ دی. دا درې موږ تاسو محاسبه کوو. لومړی به لاړ شو، دا کانټیلیور بیم به موږ تاسو وپېژنو. کانټیلیور بیم سره موږ تاسو زیاتره وخت مخ کېږو په سوالونو کې. کانټیلیور بیم له هغه بیم څخه عبارت دی چې یو طرف د هغې فکس اوسیږي، فکس، او بل طرف د هغې په آزاد ډول سره اوسیږي. یعنی یو طرف د هغې فکس شوی وي او بل طرف یې په آزاد ډول سره اوسیږي، نو دې ته موږ تاسو کانټیلیور بیم ویلی شو. ښه دوستانو، د مثال د حل کولو څخه مخکې باید ځینې قراردادونه د هغه په نظر کې ونیسو، لکه د بینډینګ مومنټ دپاره، د شیر فورس دپاره او د نارمل فورس دپاره. د دې دپاره ځینې قراردادونه دي چې باید هغه باندې موږ تاسو ځانونه پوه کړو. زه به راشم دا قوانین به تاسو تشریح کړم. که چیرې تاسو فرض مثال د قطع شوله، موږ سره فرض مثال دا ځای موږ تاسو قطع واخیستله، دا په دوو برخو باندې تقسیمېږي. یوه برخه یې دلته شوله او یوه برخه یې دلته شوله، دوه برخې شولې له موږ سره. نو که چیرې زه دا طرف د قطع دپاره انتخابوم، موږ سره دلته نارمل فورس به څنګه اخلو، شیر فورس به څنګه اخلو او بینډینګ مومنټ به څنګه اخلو. نارمل فورس به تاسو د باندې واخلئ. همیشه نارمل فورس د باندې اخیستلی کېږي، که چپ طرف ته وي او که ښي طرف ته تاسو قطع واخلئ. اوس چپ طرف ته فرض مثال دا د دوو دپاره قرارداد دی. دا موږ سره نارمل فورس شو. فرض مثال دا موږ سره دا بیم دی، دا موږ سره بیم شو. نو نارمل فورس به څنګه واخلو؟ دا به پاکه نارمل فورس به د باندې واخلئ په دې ډول سره. دا به موږ سره اني شي د قرارداد په حساب باندې. او شیر فورس به څنګه اخلي ته؟ شیر فورس که چیرې ته اوس یعنې چپ طرف ته انتخاب کړو که نه، هلته به هم ته اول دغه کې به زه تاسو دا تشریح کړم چې دلته به تاسو څنګه اخلئ. نو دلته به هم تاسو نارمل فورس دواړو مقایسه به زه وکړم. دلته به هم نارمل فورس د باندې واخلئ، یعنې نارمل فورس همیشه د باندې اخیستلی کېږي. اوس شیر فورس به څنګه اخلئ؟ که چیرې تا چپ طرف انتخاب کړي، یعنې دا زهر انتخاب کړله، شیر فورس به ته لاندې واخلئ په دې ډول سره. دا به څه شي؟ وی سی به شي. او دلته به بیا څنګه اخلئ؟ دلته به ته وی سی به ته دلته بره واخلئ قرارداد په حساب. دا قرارداد شوی دی همداسې. او بینډینګ مومنټ به دلته څنګه اخلئ؟ که چیرې وګورئ چپ طرف ته انتخاب کړو، دا د سره په یاد کې وساتئ، چپ طرف ته انتخاب کړو، بینډینګ مومنټ ته هم ستا د اقربې خلاف، یعنې چپ طرف ته دوران ورته ورکړه په دې ډول سره. او که چیرې تا ښی طرف انتخاب کړو، دلته تاسو بینډینګ مومنټ ښي طرف ته دوران ورته ورکوئ. همې یعنې دا د اول طرف دپاره، دا یې هم د دوهم طرف دپاره. دا قراردادونه باید تاسو په نظر کې ورته ونیسئ. په تېر لیکچر کې هم موږ په دې اړه باندې غږېدلي په پرزنټیشن کې. دلته چون یادواري ډېره زیاته مهمه ده د انټرنل لوډینګ دپاره. نو راځو
راځو چې د دې د قطع یوه برخه ترېنه راواخلو. فرض مثال زه غواړم چې دا چپ طرف راواخلم، ترېنه دا ساحه راواخلم، دا ساحه ترېنه راخلم. زه به لاړ شم د دې د فري باډي ډیاګرام به زه رسم کړم. په دې ډول سره او دلته به هم دا به موږ سره دلته موږ او تاسو سره ارتفاع نامعلومه کېږي. دلته خو 270 دی، په دې ځای کې بیا موږ او تاسو سره ارتفاع نامعلومه کېږي. نو دې ته به زه W0 وایم او لاندې موږ سره دا څونه دی 6 متره دی. نارمل فورس به موږ د باندې وباسو ته یعنې C او چون چپ طرف موږ نیولی دی ترېنه نو شیر فورس ته به هم بره جهت ورکړو او بینډینګ مومنټ یې په دې ډول سره MA په دې ډول سره. اوس که چیرې زه وغواړم چې W0 پیدا کړم، د سټیټیک د موضوع نه موږ تاسو پوهېږو چې که چیرې موږ تاسو په دې ډول سره W0 پیدا کوو نو دا 270 تقسیم پر 100 270 په دې ټول باندې دغه ټول موږ سره 6 او 3 9 باندې به تقسیم کړي. اوس چون دا د کوچني مثلث دا ارتفاع پیدا کوو نو W0 پر 6 باندې اوس به W0 موږ محاسبه کړو. W0 نو 6 ضرب 270 تقسیم پر 9 تقریبا 180 واحد دی. چون دلته نیوټن پر متر دی دا به هم نیوټن پر متر راشي په دې ډول سره. W0 موږ څونه لاسته راوړو 180 نیوټن پر متر باندې په دې ډول سره. نو اوس به راشو په همدې کې به نارمل فورس، شیر فورس او بینډینګ مومنټ به لاسته راوړو. لومړی به موږ تاسو دلته وګورو چې دا یو کانسنټریټډ لوډ دی، دلته څه دی که نه ډسټریبیوټډ لوډ دی. وبخئ ډسټریبیوټډ لوډ دا به هم موږ تاسو اوس کانسنټریټډ لوډ ته اړو. کانسنټریټډ لوډ ته چې موږ تاسو اړو نو څه به کوو، یو فرض مثال زه دې ته F وایم، F به مساوي شي له څو سره 1/2 ضرب ارتفاع څونه شوه W0 180 ضرب قاعده څونه دی 6 نو دا به تقریبا څونه لاسته راشي، دا به 90 شي. 90 ضرب 6 540 نیوټن، البته چې دلته متر راځي متر ته متر سره خلاصېږي 540 نیوټن سره. نو لاړ به شو لومړی به سمیشن د FX به محاسبه کړو مساوي له 0 سره. د FX لپاره که چیرې موږ وګورو دلته بله قوه موجوده نه ده او دا به موږ تاسو مثبت د خواته ونیسو. نو بله قوه موجوده نه دی نو منفي NC به مساوي شي له څو سره مساوي له 0 سره. NC به څونه شي 0 به شي. د نارمل فورس موږ سره څونه لاسته راغی 0. اوس به راشو FY به محاسبه کړو مساوي له 0 سره. FY دپاره که چیرې موږ وګورو VC بره دی نو مثبت دی، موږ تاسو به بره مثبت ونیسو. نو VC منفي قوه دلته موجوده دی، کنسنټریټډ لوډ ته موږ تاسو اړولی دی 540 نیوټن، دا مساوي شي له 0 سره. VC به څونه شي 540 نیوټن سره. دا شوله موږ سره د دې شیر فورس. اوس به راشو بینډینګ مومنټ ته د دې. نو بینډینګ مومنټ موږ تاسو سمیشن د
ام ای سی. دا به مساوي شي له څو سره؟ صفر سره. نو اخواته دوران به موږ او تاسو منفي ورکړو. که چیرې دلته وګورو دې مومنټ ته، نو هغه هم جهته دوران تر سره کوي، نو منفي ام ای سی. او دلته که چیرې وګورو دا موږ او تاسو سره مومنټ تولیدوي، نو موږ او تاسو دا ځای ویلی چې 1/3 ضرب شپږ. دا مو ویلی و چې 2/3 د راست لپاره که نه ضرب شپږ. نو دا به څونه شي موږ سره؟ چون بازو موږ او تاسو سره دا حسابېږي، هغه نه حسابېږي، نو دا به تقریبا 2 شي. نو 540 540 قوه هلته 540 دی که نه، او دوران هم جهت د ساعت د عقربې، نو منفي نیسو. 540 ضرب 2 دا به مساوي شي له څو سره؟ صفر سره. نو ام سی به موږ سره څونه لاسته راشي؟ 540 ضرب نو شي به څونه؟ ام سی به څونه شي چې مساوات نه خواته هم واړو مثبت به شي، بېرته به اطراف په منفي باندې تقسیم کړم. نو 540 ضرب 2 1080 نیوټن ضرب متر. دا سوله به موږ سره د دې بینډینګ مومنټ، د شیر فورس، او د هم د نارمل فورس. دا شو زموږ سره د لومړي مثال حل. د نورو مثالونو لپاره